د شپې مو بیا پیره سره تقسیم کړه. اولنۍ پیره زما په غاړه شوه. زه د باندې ناست وم او دوی بېغمه ویده شول. لږ وروسته مې په بدن کې میږیان ننوتل. کتل مې چې میږیانو زموږ د غار په طرف کتار راچولی. په تورو میږیانو کې یو نیم سپین میږی هم و. عجبه وه، کله به چې سپین میږیان له کتاره وتل نو تورو میږیانو به رانیول او سر به یې ترې غوڅ کړ. د قدرت دې نظارې ته مې کتل او وپوهېدم چې له کتاره وتل د مرګ سزا ده. ترخه ځنډ ورته په سیل وم. د وخت احساس را سره نه و. ناڅاپه یو انساني غږ را باندې وشو. پر ځای ودرېدم او ټوپک مې په لاس کې کلک کړ. نه لیدونکي انسان بیا غږ کړ، چېرته چې ولاړ یې هلته ولاړ اوسه. بیا یې وویل مخ دې بلې خواته واړوه. کتل مې چې پاس یو سړی دی. لږ ساعت چوپتیا وه، خو ماته یې یوه مرۍ ښکارېدله. په اغېزناکه لهجه یې وویل ټوپک دې یوې خواته وغورځوه. وپوهېدم چې یوازې دی. په دې خوښ وم چې ژبه یې زما د هېواد وه. ما لا ټوپک په لاس کې نیولی و. بیا یې وویل ما څه وویل تا وانه اورېدل؟ بیا هم غلی وم. کتل مې چې ډزې را باندې وکړه او ټوپک رانه ولوېده. ویل یې زه دښمن ته وخت نه ورکوم، یوازې یې که نور څوک هم در سره شته. ورته مې وویل 3 کسان نور هم دي. ویې ویل هغوی ته غږ وکړه. ورته مې وویل هغوی ته غږ نه رسېږي او که غږ هم ورسېږي هغوی ویده دي. ویل یې که تاسو هغه یې چې له سنټ مارټن څخه را تښتېدلي یئ؟ ورته مې هو وکړه. ویل یې ډېر ښه ډېر ښه، په تاسو کې پیپلن کوم یو دی؟ ورته مې وویل پیپلن همدا زه یم. یوه مسته خندا یې وکړه. تاسو خو عجب کار کړی. زما له داسې زړور سړي سره لیدل خوښیږي. ستاسو راتګ وروسته څه وشول خبر یې؟ ورته ومې ویل څه شوي؟ د یو مکار پړانګ په څیر لاندې په ټوپ راکوز شو، راخواته شو، راته ځیر و. راته یې وویل پیپلنه، غالبا زما نوم به تا اورېدلی وي. مکس بریټن ماته وایي. حافظه مې لکه څرخ راتاو شوه. د فرانسې مشهور بدماش، قاتل، قاچاقبر او نه پوهېږم نور څه و، خو په هغه وخت کې د یو غټ تنظیم مشر هم و. ورته مې وویل له دې نوم سره څوک اشنا نه دي. په ټوله اروپا کې لکه د شیطان په څیر مشهور دی. په خندا یې راته وویل ستا په اړه مې ډېر څه اورېدلي دي. ټوپک یې په اوږه کېښود او لاس یې راته ونیو. کله مې چې لاس ورکړ نو ایله مې زړه ولګېده او خوشحاله شوم چې له یو لوی سړي سره په داسې حال کې چې هیڅ تمه مې هم نه ترې کېده ولیدل شول. په خندا یې وویل هغه زما بتخه مو څه کړه؟ ورته مې وویل هغه زموږ په ګېډه کې ده، خو زه بښنه غواړم چې ستا ښکار مو غلا کړ. ویل یې خیر فرق نه کوي. له ښه ځنډ وروسته مې د غار په طرف روان کړ. کله چې فرینډز زموږ د پښو ښکالو واورېده نیغ را کېناسته او د نوي میلمه په لیدو حیران شو. ټولو ته مې ور وپېژانده. زموږ ټوپک یې وکتې. ویل یې تاسو ډېر ښه وکړل چې را وتښتېدئ، خو اوس دعا کوئ چې هغه حبشي او ساتونکي بچ نه شي، که نه نو بیا په نیولو کې الله مکړه مرګ حتمي دی. ځکه چې د سنټ مارټن په پوځي قانون کې د کوم ساتونکي ټوپک وړل د مرګ امضا کول دي. خو خیر تاسې ما وتر کېږئ. تاسې یو بادر خلک یاستئ او زه د داسې زړورو خلکو قدر کوم. تاسې ماته د دوستۍ لاس را کړی. تر کوم ځای چې مې وس رسیږي مرسته در سره کوم او ساتنه به مو کوم. موږ هم مننه ترې وکړه. ټول د نوي دوست په لیدلو خوښ وو. پوښتنه مو ترې وکړه چې خپل حال دې څنګه دی؟ هغه وویل چې ما خپله سزا پوره کړې او اوس د یو آزاده بندي په څیر ژوند کوم. پرون مې 20 کاله پوره شول چې دلته اوسېږم. زړه مې غوښت چې خپل هیواد ته ولاړ شم، خو په تګ به څه وکړم؟ هماغه غلا او قتلونه چې هیڅ آرام پکې نه وي. اوس مې دا پرېکړه وکړه چې دلته پاتې شم. 15 کاله کېږي چې دې ځنګل ته ځم او راځم او خپل ښکار کوم. ساعت مې تېرېږي او له دې ځایه 15 میله لرې یو کلی دی چې ټول آزاد بندیان پکې اوسېږي. په یوه او بله مشغوله ژوند کوي. زما ژوند همدا دی چې ژوندي ځناور نیسم او په پوځي خلکو یې خرڅوم. تر اوسه پورې مې 2000 فرانکه په همدې طریقه جمع کړي دي او له ما څخه غیر دې ځنګل ته څوک راتلی هم نشي. ما ورته وویل چې موږ تر دې ځایه جیس را ورسولو او 2500 فرانکه یې راڅخه واخیستل. په غوسه یې وویل
هغه د ټک زوی زه ښه پیژنم. هغه ډیر بندیان د پیسو په بدل کې په بیکاره کښتیو کې د اوبو ماهیانو خوراک کړي دي. خیر، هغه لعنتي پرېږدئ، خپل فکر کوئ. پیسې در سره شته؟ ومې ویل هو، 2-3 زره فرانکه لرو. ښه ده، تر دې ځایه مناسب دی، خو که بیا هم ضرورت شو زه به یې درکړم. خو تاسې دومره وکړئ چې ځانونه پټ وساتئ او اور مه لګوئ. او زه هم روزانه نشم راتلی، خو زه به سبا ګرم کالي او یو څه ضرورت وړ سامان راوړم. د مابس ساتونکي به په تاسو پسې شپه او ورځ یوه کړې وي. تاسو باید تر 2 هفتو پورې په دې غار کې پاتې شئ. که زه هم رانغلم خو تاسې ما اوتر کیږئ. که بیا هم نه ویل کیږي زه په یو آفت ککړ شوم، نو ستاسو لپاره به یو کس ضرور راولیږم چې مو د شمال ختیځ لوري جزیرې ته په خیرت سره ورسوي. هلته کوم 1.5 سل داسې خطرناک بندیان اوسیږي چې اوس په داسې یو پمن مرض اخته دي چې پوځیان جزیرې ته هم نه ورځي. یوازې یو کښتۍ د سهار له خوا ورته راځي او د 24 ساعتونو خوراک ورته د ساحل په غاړه غورځوي. ستاسو لپاره هماغه په امن کې ځای دی. بریټن وویل چې هغه بندیان د پمنتیا په ناروغۍ اخته دي او دا ناروغي یو بل ته د لاس او په غیږه ورکولو ورځي، ځکه پوځ پرې کومه پیره هم د ځان د مرض په خاطر نه کوي. الله داسې مرض پرې لګولی و، خو دوی بیا هم له خپل عادت څخه نه اوښتل. د یو بل د مرګ نه یې دریغ نه کاوه. کوم بندیان به چې وتښتېدل، همدغو پمنو بندیانو به د پیسو په بدل کې فرار کول. دا چې د دوی جزیرې ته کوم ساتونکي نه ورتللو، دوی به کښتۍ جوړولې او بیا به یې د اوبو په غاړه د لویو تیږو په واسطه ډوبولې. کله به چې کوم بندي فرار شو، په هغوی به یې په ښه قیمت خرڅولې. که به څوک پرې خبر شول چې دوی له فراري سره مرسته کړې، نو څو ورځې خوراک به پرې بند و. بریټن ویل کله چې سمندر ته ور داخل شوئ ډیر فکر به کوئ. په یو ځای کې د شارک ماهیانو سیمه هم ده. هغوی ډیر کوښښ کوي چې کښتۍ در چپه کړي. بیا یې وویل په هر حال که کوم آفت نازل نشو، نو زه په خپله راځم او د 2 کښتیو بندوبست به وکړم. نه ویل کیږي چې هغه پمن مو مرستې ته تیار شي. نو بیا به بیرته دې ځنګله ته راځئ، خو زه به یوازې تر ساحله پورې در سره یم او نور به راځم. ما ترو ورته وویل ولې جزیرې ته راسره نه ځې؟ ویې ویل خپلو غوږو ته یې لاس ونیو. په دې ځای کې درنه بښنه غواړم، د هغوی له مرض څخه ډارېږم. که هغه تاسو د ورځې ولیدل نو وبه ډار شئ. ما ترو ورته وویل ښه نو څو ورځې به موږ دلته یو؟ هغه وویل غالبا 8 یا 10 ورځې. په 8مه شپه موږ په 2 وړو کښتیو کې د پمنو جزیرې ته په اوبو کې روان وو. بریټن یوازې په خپله کښتۍ کې مخ ته روان و. اسمان صاف و او راڼه ستوري پکې ځلېدل. موږ هم د سمندر په شان خاموشه او د را روانو ستونزو په هکله فکرونه کول. د شپې اخري برخه به وه چې سخت خوب راغی. په کښتۍ کې په ناسته ویده شوی وم. د سبا رڼا په لګېدو وه چې راویښ شوم. بریټن له موږ څخه په ښه واټن کې روان و. د ختیځ له لوري لمر سر په قرار راښکاره کاوه او له لرې نه د یوې جزیرې آثار په راښکاره کېدو شو. کله چې د جزیرې کمرونو ته ورنږدې شو، بریټن د یو کمر خواته کښتۍ ودروله. لږ وروسته موږ هم ورسېدو. کښتۍ مو ژر ژر د یو کمر شاته پټې کړې. دا د دې لپاره چې کیدای شي د څار کومه کښتۍ مو ونه ګوري، ځکه چې د بندیانو په فرار کې دا جزیره بدنامه وه. بریټن وویل چې ټوله ورځ به دلته تیره کړئ او د ماښام په تیاره کې به د جزیرې په طرف ورشي. په خیر تیره شوه، کوم خطر مو ونه لیده. کله چې د لمر وړانګې په سمندر کې ورکې شوې او تیاره په لګېدو شوه، سمندر هم خپل زور او شور شروع کړ. دلته بریټن هم خدای پاماني واخیسته. کله چې سره بیلیدو، د مننې الفاظ مو سره په خوله کې پاتې شول. داسې راته ښکاره شوه چې د مودو ملګري نه جدا کیږو. له سترګو مو اوښکې سره توی شوې او د سمندر په شور او زوږ کې رانه روان شو. ترخه ځنډ مو په تیاره کې چې هېڅ راته معلومېده هم نه پسې کتل. په فضا کې داسې تیاره وه چې یو لاس او بل لاس پکې نه ښکاره کېدل. فرینډز د ټولو فکر ځان ته کړ چې ویل یې زما په فکر اوس باید لاړ شو. جان هم د هغه تایید وکړ. هو، باید وخت ضایع نه کړو. د شپې اوله برخه وه چې په ټوله جزیره یو له هیبته ډکه خاموشي وه.
ما ورته وویل چې تاسو درې واړه دلته په ساحل کې کښېنئ، زه به په جزیره کې وګرځم، که تر لمر ختو مخکې رانغلم په مشوره یوه لاره اختیار کړئ. ټوپک مې غاړې ته کړ او له ماترو څخه مې چاقو هم واخیست او په یوه لوري روان شوم. د ځانځانۍ له احساس سره سره داسې راته ښکارېده چې شاوخوا مې ډارونکې بلاوې روانې دي. په یوه ځای له وښو څخه کوم ځناور په منډه اوچت شو چې له ډاره مې په رګو کې وینه وچه شوه، پښې مې راپسې درنې شوې. کله چې ښه له مزله وروسته یو خلاص میدان ته ورسېدم نو د یوې ونې لاندې مې ډډه ووهله او په لایټر مې سګرټ ولګاوه او سوچ مې کاوه چې نور به څومره مخته ځم. لا په همدې سوچ کې وم چې له لرې دوو کسو غږ وکړ چې څوک یې؟ زه همداسې خاموشه وم. غږ بیا وشو، څوک یې غږ وکړه؟ بیا هم خاموشه وم، خو لایټر مې څو وارې بل او مړ کړ. کتل مې چې یو وړوکی سپی زما په طرف راغی. زه همداسې غلی ناست وم. سپي له یو او بل خوا نه بوی کړم. انساني آواز بیا وویل څوک یې؟ غږ ولې نه کوې؟ آیا ته یو ساتونکی یې؟ ځواب مې ورکړ نه، زه یو تښتېدلی بندي یم چې له تاسو پناه غواړم. تښتېدلی بندي؟ ته په دې شپه دلته څه کوې؟ رښتیا رښتیا ووایه، د څه مرام لپاره رانازل شوی یې؟ په لوړ آواز مې بیا ورته وویل زه یوازې ستاسې مرسته غواړم. یو څه خاموشي شوه، بیا یې راغږ کړ د مرستې په بدل کې به څه راکړې؟ څه مې چې له وسه پوره وي. په لوړ آواز یې وویل ایله دې اوس د کار خبره وکړه، همالته کښېنه، موږ درغلو، ډارېږه مه، موږ بې ضرره یو. ما هم ځواب ورکړ زه هم بې ضرره یم. په تیاره کې دوه تور سیوري را روان شول. کله چې راخواته شول د لاټین رڼا یې اوچته کړه. که ما ته علم نه وای چې دلته انسانان دي نو زړه به مې چاودلی وای. د انسان په رنګ بد شکله 2 نه 4 ویرونکې څېرې وې. 5 فوټه لرې رانه ولاړو، خو د لاټین په ژېړه رڼا کې مې د دوی حد او حال لیدم. کله چې زه ور روان شوم نو دوی په شا شول. آخر یو وویل مخته مه راځه. کله مې چې لاس ور وغځاوه نو ټول چپ راته ولاړو. ورته مې وویل عجبه ده، لاس خو راکړئ. بیا هم خاموشه و. یو وویل ملګریه، خبره دا ده چې زموږ ډیر چټل مرض دی، ځکه پوهیږو چې له تا سره څنګه مرسته کولی شو. هغوی مخکې او زه ورپسې شاته روان وم. کوم 15 فوټه لرې د لرګي یوه لویه کوټه تر سترګو شوه چې دننه پکې د لاټین ژېړه رڼا ښکارېده. ورننوتو. په کوټه کې دننه یو اوږد میز او ماتې روغې څوکۍ پرتې وې. یو طرف ته المارۍ هم پرته وه او خواته ورسره یو څو لوښي کپړ پراته وو او په ټوله کوټه کې یو بیکاره بوی چلیده. د کوټې بر سر ته مې چې ولیدل یو سړی له ټولو اوچت ناست دی. د ناستې غږ هم هماغه راته وکړ. زه هم کېناستم او یو راته وویل ستا نوم څه دی ملګریه؟ زه په پلن نومیږم. ټولو وویل دا نوم خو موږ اورېدلی. بیا یې وویل ته خو به هغه نه یې چې تازه له سنټ مارټن څخه تښتېدلی؟ ما ورته وویل هو هماغه یم. موږ ته معلومه ده تا سره خو 3 کسان نور هم او له ساتونکو څخه مو ټوپکې هم راوړي دي، دا رښتیا ده؟ هو دا رښتیا دي، خو تاسو ته دا خبر څنګه راورسېده؟ ستاسو په پلټنه هره ورځ پوځیان دلته راځي او موږ ته یې په کلکه ویلي کله چې هغوی دلته راغلل نو د خوراک راوړونکي بیړۍ ته خبر ورکړئ. ورته مې وویل ډېر ښه، تاسو ته خو څرګنده شوه چې موږ دلته راغلو، خو تاسو دا هم مه هېروئ چې موږ سره د هغوی ټوپکې دي او ښه پرېمانه کارتوس هم لرو چې د دې ټولې جزیرې د پمنو بس دي. نور ترې راولاړ شوم. د ټولو پمنو مشر په خندا وویل په پلن نه دوسته کېنه. موږ خو هسې ټوکې کولې. ورته مې وویل څو مو له ځانه نور هم مخکې کړي، که څو نور مخکې شي پروا نه لرو، موږ هسې هم له سره تیر یو، بیا داسې ټوکه ونه کړئ. ویلې نه صاحبه داسې به نه کېږي، موږ ستاسو خدمت ته حاضر یو او زموږ څه دښمني ده. بیا یې سره قسمونه وکړل چې چاته به څه نه وایو. بیا یې خپل تعریف داسې وکړ چې زه لاشونی یم، زما ښی خواته انجیل دی او د هغه خواته مارکولیس دی او د 4م نوم جنسان دی. دی وخت کې یو پمن راوچت شو او لاټین یې زما په مخ کې کېښود. له 2یم لاټین سره په کوټه کې رڼا زیاته شوه او په اول وار مې د ټولو شکلونه سم ولیدل.
لومړي په من وویل په هر حال موږ ستاسې په باره کې به له خپل مشر سره خبره وکړو چې هغه څه وایي. حیران شوم چې د دوی مشر هم شته